السلام علیکم. عملیات محبت چینل کې تاسو هر کله دی ما تاسو د پاره یو بل داسې تعویز راوړلو چې کچېرې دا تعویز تاسو وکړلو نو تاسو محبوب به داسې شي لکه تاسو په اشارو باندې وګړيږي. تاسو چې ورته وایي چې سحر دی هغه به هم وایي چې سحر دی، چې تاسو ورته وایي چې ماښام دی هغه به هم وایي چې ماښام دی، بلکې چې تاسو ورته څه هم وایي هغه په تاسو سره په هغې خبرې کې بحث نه کوي، بلکې لکه څوک چې په خپلو اشارو باندې ګډوي نو هغه به ستاسو په اشارو باندې کیسي او ستاسو په اشارو باندې به پسي. دا یو موکلات تعویز دی، دا داسې تعویز دی که چېرې تاسو وکړلو نو تاسو ته به مایوسي نه میلاویږي، بلکې ستاسو کار به انشاءالله 100 کې 100% ګارنټۍ سره وشي. دا زما ازموده تعویز دی چې ما چاته هم ورکړی دی، د هغه کار په شوی دی. هغه ډېر خلک دي او ډېرې جینکۍ هم دي چې هغه اوس هم په خپل ژوند کې ښې خوشحال دي، خپلې مینې سره، خپل محبت سره. نو که تاسو خپل مینا محبت حاصلول غواړئ نو دا تعویز تاسو ولیکئ. د تعویز یو چند شرایط دي چې هغه شرایط به تاسو ادا کوئ، ولې که یو شرایط پکې هم تاسو نه پاتې شولو نو بیا به دا تعویز کار نه کوي، الټا چې د کوم موکلات دي هغه به تاسو ته ډېر غټ نقصان دیر کی. نو دې تعویز دپاره به تاسو اول لامبئ، ځان به صفا سوترا کوئ، او چې د کوم خویندو پیریډس ورځې وي یعنی د بیمارۍ ورځې وي نو هغو کې به دا نه کوي. اور چې کله تاسو دا تعویز لیکئ نو کوشش کوئ چې تاسو هیڅوک هم ونه ګوري، تاسو به دا تعویز په تنهایۍ کې لیکئ. اور چې کله تاسو ولمبئ صفا سوترا شئ او دس وکئ بیا به تاسو ځان پورې خوشبو ولګوئ او 4 وړه سورتونه آیت الکرسي به په ځان او په خپلې فیملی باندې چوف کئ. بیا به تاسو د قبلې طرف ته مخ کئ اور سپین کاغذ تور پین برابر اخلئ اور داسې یو چکور باکس به جوړ کئ. بیا به ورکې کټ نشان ویر کئ چې څنګه په د تعویز کې ویرکل شوی دی. بیا به تاسو دا 1 چې کوم دی تاسو به 1 2 3 4 تاسو به دا انسی نه لیکئ، دا صرف ما تاسو ته چال ښودلی دی. بیا چې د کوم اودي کلر کې عدد لیکل شوی دی ان تاسو به دا ولیکئ. بیا د 2 قطار کې چې کوم عدد لیکل شوی دی دا به ولیکئ. بیا به 3 خانې ته راشئ، دا خانه به ولیکئ. بیا به د 4 خانې ته راشئ اور د 4 خانې کې چې کوم عدد لیکل شوی دی دا به ولیکئ. بیا چې کوم چا دپاره تاسو دا تعویز کوئ د هغه د نامې عدد به ولیکئ. مثال کې طور پر یو انسان دی د هغې د نوم عدد 550 دی 550 نو تاسو به صرف 500 ولیکئ، یعنی د هغه د نوم عدد به صرف 500 ولیکئ اور 50 چې کوم دی دا به تاسو پرېږدئ. اور چې کله هغه 500 عدد لیکئ نو د 4 طرف ته به د هغه د نوم عدد ولیکئ. او بیا چې کله دا تعویز مکمل شي نو تاسو به دا موم جمع کئ، یعنی د تعویز شکل به ورکئ. اور بیا به دا تاسو په داسې ځای کې دفن کئ چې هغه ځای باندې صرف تاسو نظر لګي، یعنی تاسو ته ښکاري اور بل چاته نه، ولې که بل چاته ښکاره شو نو هغه به دا تعویز راوباسي او ستاسو ټول محنت باندې به اوبه ورواړوي. نو دې د وجې نه چې کله دا تعویز تاسو دفن کئ نو په هغه ځای باندې به خوشبو هم ور واچوئ، لکه خوشبو چې کوم تیل وي هغه به په هغه ځای باندې چڼکا ورته وکئ، ځکه چې د موکلات چې کوم دي هغه به خوشبو پورې راځي نو ستاسو کار به انشاءالله وشي. او چې چا دپاره دا تاسو کړی دی هغه به داسې شي لکه ستاسو غلام چې څه تاسو غواړئ هم هغه شانتې به کېږي. دا د سفلي تعویز نه اور کالي جادو نه سخت دی، نو دې د وجې نه د تعویز لږ په سوچ سمجھ اور په پابندۍ سره وکئ. که ضرورت یې د تاسو لپاره ډیر وي او ډیر زیات په مینه کې مجبوره یې نو بیا تاسو دا تعویز ولیکئ. او که چېرې تاسو مثال ډیر زیات مجبوره نه یې نو بیا دا تعویز تاسو ملیکئ، ولې چې دا تعویز ډیر سخت دی. که چېرې تاسو دا تعویز ولیکلو نو ستاسو کار کېدلو کې هیڅ هم شک نشته، ستاسو کار به 100
کې 100% ګارانټي سره وشي. ولې چې اوسه پرې دا تعویز ما چاته هم ورکړی دی د هغه کار شوی دی او چې کوم یو تعویز هم وي د هغه شرایط وي او د هغه اجازت اخیستلو لازمي دی. نو کچېرې تاسو غواړئ چې زه تاسو ته د تعویز اجازت درکړم زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ. زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت ملو شي. بیا چې تاسو دا تعویز ولیکئ ستاسو کار به وشي او کچېرې تاسو اجازت نه واغستو بیا تاسو د پاره دا هیڅ هم د کار نه دی. په نیکسټ ویډیو کې به تاسو سره ملاویږم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.